د نن سه شنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد د یوې اعلامیې په خپرولو سره افغانستان کې د سویډن هیواد د فعالیت د درېدو خبر ورکړ. محترم مجاهد صاحب وایي سویډن هیواد کې د قرآن کریم سپکاوی وشو او د مسلمانانو د عقیدې د توهین اجازه ورکړل شوه ترڅو چې د دې شوم عمل له امله له مسلمانانو بخښنه نه وي غوښتل شوې. اسلامي امارت افغانستان کې د سویډن هیواد د هر ډول فعالیت د درېدو امر کوي. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین حقانی د خوست شیخ زاید پوهنتون طبیعي علومو ملي سمپوزیم ته په وینا کې ویلي چې نن ورځ مدرسې، ښوونځي او پوهنتونونه د لومړي ځل لپاره په یوه مسیر واقع شوي او د دوی ترمنځ واټن له منځه تللی. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ ندا محمد ندیم د خوست شیخ زاید پوهنتون طبیعي علومو ملي سمپوزیم ته په وینا کې یو ځل بیا پر استادانو غږ کړی چې له هیواده بهر د تګ پر ځای خپل هیواد ته خدمت وکړي. نوموړي ټینګار کړی چې اسلامي امارت په هره برخه کې د هیوادوالو لاسنیوي ته ژمن دی. د استخباراتو لوی ریاست وایي د هلمند ولایت د استخباراتو ریاست مجاهد ځواکونو له لورې د یاد ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې دوه تنه اختطافګر چې څه موده وړاندې دوه ماشومان له اختطاف وروسته په شهادت رسولي وو ونیول شول. یاد ریاست زیاتوي نیول شوي کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی او اوس مهال تر څېړنو لاندې دي. د لغمان مرکز د نجونو په یو ښوونځي کې عصري کتابتون جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د اسلامي امارت محترم ویان مولوي ذبیح الله مجاهد هرات ته د خپل سفر په ترڅ کې د شهید مولانا مجيب الرحمن انصاري تقبله الله له مزار څخه لیدنه وکړه او د هغه پاک روح ته دعا وکړه.